سلامونه ملګرو. الله دې وکړي چې ټول به روغ او جوړ یاست او ژوند ښه روان وي. د یو نوي درس سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. امید لرم چې تیر شوي ټول درسونه تاسو کتلي، څه ناڅه مو زده کړي. هر کله چې تاسو یو درس ګورئ یا ویډیو ګورئ، تاسو کوشش وکړئ ډېر پریکټس کوئ ترڅو تاسو درس ښه یاد شي. که تاسو د درس په اړه یا د درس نه علاوه کومه پوښتنه لرئ، تاسو خپلې پوښتنې د کمنټ په سیکشن کې پرېښودلی شئ. انشاءالله په خپل وخت به زه ستاسو د پوښتنو تاسو ته خامخا جواب درکوم. راځو درس طرف ته. نننی درس هم په پخیزاندو الاندیکاتیف باندې دی. په تیر شوي درسونو کې موږ د اول ګروپ افعالو باندې خبره کړې وه، د دویم ګروپ افعالو باندې خبره کړې وه. نننی چې کوم درس دی هغه کې به موږ د دریم ګروپ او اخرني ګروپ چې کوم افعال دي په هغې به خبره کوو. troisième groupe de verbe دا هغه افعال دي چې دیتا verb irrégulier هم ویل کېږي یا irregular verbs، هغه افعال چې کوم قاعده قانون نه لري. نننی چې کوم افعال ما راوړي هغه د ای ار یا د آی آر سره ختمیږي په دریم ګروپ کې. که تاسو ته یاد وي موږ په دویم ګروپ افعالو کې هم خبره کړې وه، هلته هم ویلي چې دغه افعال د آی آر یا ای اکس سره ختمیږي. ولې دویم ګروپ افعال چې کوم دي هغه ریګولیر دي، قاعده قانون لري. دلته په دریم ګروپ کې دا هغه افعال دي چې کوم دا کوم قاعده قانون نه لري. هر کله چې دا موږ په جمله کې استفاده کوو په ټنسونو کې استعمالو. په ننني درس کې ما په ایریګولیر یا troisième ګروپ ورب کې ګروپ د ورب کې ما آی آر والا راخیستی، یا هغه فعال چې کوم د آی آر سره ختمیږي. صحیح ده. په راتلونکي بله ویډیو کې به زه د دریم ګروپ نور افعالو باندې بیا تاسو ته خبره کوم. نننی درس کې صرف او صرف تاسو صرف هغه افعالو باندې به موږ تاسو خبره کوو تاسو زده کوئ چې کوم د ای آر یا د آی آر سره ختمیږي. لکه ګوره تاسو له ما یو څو مثال راوړي: dormir، venir، tenir، obtenir، soutenir. دا که تاسو ټول ګورئ دا د ای آر یا د آی آر سره ختمیږي، ولې دا ایریګولیر دي. دا دریم ګروپ افعال دي. صحیح دی. دویم ګروپ نه دی. صحیح دی. هلته موږ تاسو ویلو چې هلته موږ څنګه په جمله کې بدلول او دلته څنګه بدلو، دواړو کې ډېر فرق دی. صحیح دی. زه ساخت راځم. هر کله چې تاسو سره ژ راشي تاسو به د فعل سره څه راوړئ؟ اس. که چو راشي یا تو راشي نو تاسو به د فعل سره څه اضافه کوئ؟ اس. دغسې که ایل ال او راشي تاسو به د ورب سره څه اضافه کوئ؟ تی. دغسې که نو راشي تاسو به د ورب سره او ان اس اضافه کوئ. یو بخښئ دلته غلطي شوې، آی ان اس نه دی، او ان اس دی. صحیح ده. او ان اس. نو سره به تاسو فعل سره څه اضافه کوئ؟ او ان اس. دغسې که وو راشي تاسو به د فعل سره څه اضافه کوئ؟ ای زد. دغسې که ایل جمع راشي او د ایل جمع راشي تاسو به د فعل سره څه اضافه کوئ؟ ای ان ټي، او ان ټي اضافه کوئ. صحیح ده. تاسو ما یو مثال هم راوړی دی. ګوري دلته که تاسو دا سټرکچر راواخلئ او د دویم ګروپ آی آر افعالو سره راوالئ، هلته ځمکه او اسمان دواړو کې فرق دی. صحیح ده. نو ځکه چې دا ایریګولیر دي، دا کوم قاعده قانون نه لري. ولې هلته چې کوم دي هلته قاعده قانون لري. صحیح ده. نو ګورئ دلته تاسو ته ما یو مثال راوړی دی. تاسو دغه مثال ته وګورئ نو تاسو بیا پوهیږئ. je dors، je dors، tu dors، il dort، elle dort، on dort، nous dormons، nous dormons، vous dormez، vous dormez، ils dorment، elles dorment. صحیح ده. زه یو ځلې بیا ستاسو لپاره دغه تکراروم. dormir خو تاسو پوهیږئ څه ته ویلی کېږي؟ ویده کېدل. صحیح ده. to sleep. je dors، tu dors، il dort، elle dort، on dort، nous dormons، nous dormons، vous dormez، vous dormez، ils dorment، elles dorment. صحیح ده. دغه نو سره د فعل سره څه راځي؟ او ان اس راځي. په هغه ساخت کې آی ان اس لیکل شوی چې دا غلط دی. او ان اس. صحیح ده. په مثال کې صحیح دی. مثال یو ځلې بیا تاسو تکراروم. je dors، tu dors، il dort، elle dort، on dort، nous dormons، vous dormez، ils dorment، elles dorment. صحیح ده. نو دا و د دریم ګروپ هغه افعال چې کوم د ای آر یا د آی آر سره ختمیږي. صحیح ده. امید لرم چې تاسو پوه شوي، تاسو به زده کړئ. کوشش وکړئ پریکټس پې وکړئ، جملې پې جوړې کړئ او په کمنټ سیکشن کې ماته ولیکئ. که هر څه پوښتنه ستاسو وي تاسو خپله پوښتنه دې نه علاوه هم تاسو خپله پوښتنه په کمنټ سیکشن کې پرېښودلی شئ. درس همدومره و، ویډیو همدومره وه. په مخه